د مسلمانانو د پاره امارت خلافت تعین کړی دی، امیر ټاکلی دی. السلطان ذل الله فی الارض، د الله تعالی جل جلاله سایه د پاچا په مځکه کې، د الله تعالی رحمت دی په مځکه پر خلکو باندې. دغه امارت د دې اطاعت پر ټولو مسلمانانو باندې فرض دی. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. نو چې اطاعت د الله او د الله د رسول د امیر د فرض، تر اوسه خو د ذهنیت داسې جوړ دی لکه دغه آیات چې یوازې د امیر المؤمنین صاحب او د مجاهد په اړه کې نازل دي، چې بس امیر دی مجاهد دی د امیر المؤمنین اطاعت کوي. دا مسلمانانو ته وایي، پر ټولو مسلمانانو باندې د امیر اطاعت واجب دی. د عمرا د جبر درجه دي، د امیر المؤمنین صاحب سره نیولې بیا تر ولسواله پورې، بیا تر دلګي مشر پورې. نو دغه د اطاعت مسله مهمه ده. په خپل به د ځانو سره کومندانان نه جوړي، او دغه شل کاله چې د مجاهد د والی د ولسوال حاجي صاحب محترم ستا په کوټه کې تیر کړي دي، ستا سره عادي بند کړي دي، دا خو د دې خپل انسانیت او اخلاق. تاسو د سپینږیرو څخه پوښتنه وکړئ د ظاهر شاه په نامه تیر شوی دی یا نور د دې مخکې تیر شوي دي، د دې ولسونو سره څنګه گزاره کړې ده؟ د دې ولسونو سره بیان جوړ کړي وه، د خپل ځان اختیار یې نه درلودی، صلاحیت یې نه درلودی. 2 کاله عسکري ده، 2 کاله عسکري ده، دغسې یو عادي عسکر به را روان، نه به ټوپک ورسره و، نه به بل څه ورسره وه، پر خلکو بې جګم درلوده، دغسې به کشه وي، ولسوالۍ ته بې زغله وي. داسې آزاد سړی نه و په افغانستان کې. دا چې اوس اسلامي امارت دومره ازادي در کړې ده چې ستا سره د یو عادي فرد په شکل باندې هم والي در سره نه ولاړي، هم ولسوال در سره ولاړي، هم کومندان. خو د دې مطلب نه دی چې تاسې به د دې نظام اطاعت نه کوئ، د نظام په اطاعت کوئ. په خپله به د ځانه قاضیان نه جوړوئ، د ځانه څه به کومندانان نه جوړوئ، د ځانه څه به ولسوالان نه جوړوئ، چې په مابین کې مو جنجال راسي، د ټوپک په خوله خلاصوي یا د لرګي په خوله خلاصوي یا خدای مکړه سره وژني. دا جرم دی. اسلامي امارت په دغه میدان کې د هیڅ خیال نه ساتي.